په دې موسم کې امبلو خوړل بهترینی فائدې ستاسو صحت ته پاره ورکوي چې د ټولو ناول فائدې دا ده چې په دې وخت کې کجري ستاسو سرمن بوډاوالي طرف ته روانوي د وخت نه مخکې کم ته چې پریمیچور ایجینګ ویل شي نو په دې کې دنه وټامین ای ورته ویل شي وټامین سی ورته ویل شي وټامین ای ورته ویل شي او بیٹا کیروټین او فلوونایډ ورته ویل شي دا دی پکې چې دا د انسان په وجود کې فری ریډیکل کیمیکل ورته ویل شي دا غسر په جګړه باندې وي او د انسان چې کم سرمند هغه بوډاوالي طرف ته نه پریدي کم ته چې پریمیچور ایجینګ ویل شي او دویمه فائدې دا ده چې د انسان په وجود کې هغه وینا کم ته چې وایټ بلډ سیل ویل شي چې د انسان په وجود کې د بیمارو خلاف په جګړه باندې وي دا غي زیاتوالی کوي او کچري په دې وخت کې انسان ته زکام کیږي یا د یخنۍ تبه پر راځي یا وجودي کمزوري کیږي یا دغه چې کومه سرمند خشکوالي طرف ته ځي نو په دې کې وټامین سی ورته ویل شي نو د انسان په وجود کې هغه طاقت زیاتوي کم چې د دې بیمارونو انسان بچ ساتي او د انسان چې کومه سرمند خشکېدو ته نه پریدي او د دې سره هغه چمکوالي طرف ته راولي او د دې سره په دې کې د انسان د صحت لپاره او د سترګې لپاره وټامین ای ورته ویل شي او لیوتین ورته ویل شي دا هم دی پکې چې د دې سره د انسان په نظر کې لږه کمزورتیا وي یا د انسان چې کوم سترګه د خشکوالي طرف ته ځي نو په دې کې هم مدد کوي او د انسان په نظر کې بهتروالي طرف ته مزل کوي او د دې سره امبلو خوړل په دې وخت کې د انسان چې کم زړه دی هغه ته هم صحت ورکوي ځکه چې پوټاشیم او فایبر دی پکې دنه چې د انسان په وجود کې هغه غوړوالی کم چې بیډ غوړوالی ورته وایو چې هغه د انسان د صحت لپاره ټیک نه دی پاغه کې هم کموالی راولي او د دې سره د انسان زړه ته هغه بیماری کمې چې راځي د دینه د بچ کېدو کوشش کوي او د انسان په وجود کې هغه بیماری کمې چې د ډېر وخت بیماری ورته ویل شي کم ته چې کرونیک ډیزیز ویل شي دا غینه هم د انسان وجود بچ کېدو کې کوشش کوي درې مغه فائدې دا چې د انسان ترتیب انهضام کم ته چې ډایجسټیو سیستم ویل شي دغه صفایي کې مدد کوي او د انسان کله هم چې د اوبو کموالی راځي او هغه د قبض طرف ته ځي نو د دې نه هم انسان بچ کوي او د دې سره درېیمه غټه فایده د امبلو خوړلو دا ده چې کله هم انسان امبلو خوري نو د هغه چې کم ګډ دی کومه معده ده هغه ترتیب بهتروالي طرف ته بوځي کم ته چې ډایجسټیو سیستم امپروف ویل شي او د دې سره انسان د قبض جوړېدو نه هم بچ کوي او د انسان چې کم طاقت دی هغه بهتروالي طرف ته ورسره ځي د دې سره د انسان چې کم بلډ پریشر دی هغه هم ریګولیټ کوي یعنی بهتروالي طرف ته بوځي او د انسان ته چې کمې زړه ته بیماری لګي دا غنه هم د بچ کېدو کوشش کوي نو په دې وخت کې او په دې موسم کې امبلو خوړل به انتها زیاته فائدمن ده ستاسو د صحت لپاره خاص کر کې چاته چې شوګر وي نه هم د ډاکټر په مشوره سره امبلو خوړل شي